عزیزانو په دې انبیاء علیهم السلام یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوی، داغه عمر 150 او 9.5 کاله. هغه خپل کلی او خپل علاقې ته په پیغمبري جبه باندې تبلیغ کړ. 9.5 حاشا وکلا، دومره بدبخت قوم چې په 9.5 کاله کې کل بل سلويخ کسه مسلمانان شو، نور ټول کافر. حتی کې خپل زوی وو عام کافر، د پیغمبر زوی چې الله ته منظور نه ده، هدایت نکېږي ورته. عزیزانو 9.5 کاله پس چې د نوح علیه السلام بالکل زړه خولې ته راغی، نو الله پاک ته التجا وکړه او د قوم ته خیره وکړه. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اے پروردگارا، د ځمکې په سر یو خاوند د کور پرې مدي، خدای داسې طوفان او عذاب پر راولي چې د کور لوټه مخکاره نشي. د پیغمبر خیره وا، الله ورته فرمایل چې ته کشته جوړه کا. نوح علیہ السلام لرګی را پیدا کړو، کشته جوړول شروع. قوم به ورته راغی چې دا څه کوي. نوح علیہ السلام به ورته وایي چې دا کشته جوړوم او یو عظیم طوفان را روان، تاسو ټول بغیر کېږئ او زه به دې کشته کې. د قوم به وخندل، ویل به دته وګوره طوفان به راځي او موږ بغیر کېږو، دی به کشته کې. دې خبرو ته ګوره او به خند. نوح علیہ السلام ویل چې یا الله، دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خاندي. الله ورته فرمایل چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لغون دی وخاندئ بیا به ډېر جاړئ، اوس هم لږ وخت یې وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې ټول عمر به م جړا څوک راټینګولی. بزرګ وایي که نه، وای غافل پانسه که سودا کړې نن دیوار دی، غافل پانسه که سودا کړې نن دیوار دی، ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان. غافل پاسه که سودا کړې نن دیوار دی، ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان. خبر نوم چې د بلتون د ټګۍ کار دی، که سودا کې دغه دی وخت. نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لغون دی وخاندئ د به ډېر جاړئ، داسې به جاړئ چې څوک به م جړا رکولی نشي. نوح علیه السلام په کشتۍ پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشتۍ تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د ملګرو په کشتۍ کې سور شو. نو باران شروع شو، ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کول او اسمان به د پاس نه را راوري. علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهي تور غر عمره را پرېوتو، یو ساس کې به د کوهي تور غر عمره را پرېوتو. نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه راورول. عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب و. دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېد. نوح علیه السلام ورته ووایي چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لغون دې وخاندئ بیا به ډېر. پلار د زوی نه نو خبر، زوی د پلار نه نو خبر، مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو. هر څه ملیامیټ. هغه کشته اوسم په یو غره پرته ده. د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته وایي چې ارکب معنا، بچیا دې کشتۍ ته راسور شه، لا عاصم اليوم، نن خلاصې نشته. هغه ورته ویل زه به غره ته پاس وخېږم، په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم، نن هېڅ چېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو، ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کوم ځای نه راننه. علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ. خدای کولی